وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار کې په نشیمن سینما کې موجود یو. په دې سینما کې د پښتو نوی فلم لګېدلی دی، بدماشي به درنه پاته کم. د دې سینمې مکمل راپورټ له تاسو سره شیر کوو، خو تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل شیر کړئ، سبسکرایب یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ. نو ستاسو د کمنټس په ذریعه باندې به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. راځئ چې نشیمن سینما ته ځننه لاړ شو. کتونکو، دا یو پښتون ورور له ما سره ولاړ دی، دی هم دا فلم کتلی دی، بدماشي به درنه پاته کم. له دې دا پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی، ښه فلم دی او که بد فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کلیواله نوم دې څه دی؟ نوم دی یوسف بھائی. کلیواله فلم دی وکتو؟ فلم مې وکتو. فلم څنګه فلم و؟ فلم ښه فلم دی. کہانی یې څنګه ده؟ کہانی घरेलू कहानी पे केम दा और लव स्टोरी पे केम दा और रोमांस पे केम दे. जंग जगड़े एक्शन पक्के شته؟ सब पक्के شي. जंग जगड़े एक्शन पे केम दे او لو سټوري به کوم ده. په دې فلم کې کوم یو اداکار د خوند کار کړی دی؟ دې فلم کې خوند کار ارباز خان کړل او جهانگیر خان هم ښه کار کړل، ښه غانې ولور کړلې، غانې هم ډېر ټیټ دي او ساوند هم ښه دی او صفایي هم ښه ده. تاسې فلم ته لاړې، فلم دې وکتو، هغه وخت سینما ډکه وه؟ او ډکه وه، سینما ښه برابر ډکه وه. پښتو فلم انډسټري به د ترقۍ پر خوا لاړه سي او که به نه سي لاړه؟ دا به انشاءالله تعالی د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې به مخې ته لاړه شي او تقریبا 90% باندې دا فلم مخې ته روان دی. اچھا، دا ما ته وایه په ټولو اداکارانو کې چې کوم په پښتو فلمانو کې کار کوي، ستا تر ټولو د خوښې اداکار څوک دی؟ ارباز خان. ارباز خان د ولې خوښ دی؟ ارباز خان چې دی لو سټوري کې هم ښه دی اور ایکشن کې هم ښه دی، فایټ کې هم ښه دی اور کہانی کې هم ښه دی. ارباز خان یو ډایلاګ به ستا په ذهن کې وي چې ماته ووایه، کتونکي ډېر پریشانه دي، کتونکي غواړي چې موږ لږ وخاندو. هغه وایي لیک د تقدیر نه منم، سر د پاسه سر نه منم، بدماشي د چا نه منم. ډېره مننه. کلیواله نوم دې څه دی؟ افسر علي. افسر علي فلم دی وکتو؟ جی ها، اوس څنګه فلم؟ وی آی پی ډېر زبردست و ماشاءالله. زبردست پکې څه شو؟ دغه سټیټس هم زبردست دی چې کله شو شوی نه و که نه، دا لکه لږې باختر کې د دې دا سټیټس هم راتللی او نور دغه هم فلمي او دا ماشاءالله دغه والا سیټینګ هم صحیح دی، دننه پکې ګن من نه وي، صفایي مفایي ورته لکه هر څه اوکې دي، برابر دي. لکه سینمې ته چې ته اندر لاړې، په سینما کې پنکې، اے سی، صفایي وه؟ صفایي ماشاءالله ډېره زبردسته ده. موږ چند ځایونو کې کتلي دي، اخوا دې خوا وتلي وو که نه، خو داسې صفایي موږ نه دی لیدلې. یو خو دې کې لکه ګن من لوخړې موخړې دا پکې نه وي او دننه صفایي مفایي هم زبردسته ده او ماشاءالله ذهن صحیح دی او ګرمي پکې هم نه ښه او هر طرف ته لکه سکون دی پکې. نورو ته لاړ چې ګرمي مرمي وي، بړاسي اپسي، نو سړی لږ سا ډوبې کېږي، دې کې سا ډوبې کېږي، ما ډوبې کېږي نه لګه. اچھا، دا ما ته وایه په کراچۍ کې 15 پښتانه استوګه کوي دلته، مطلب په دې حواله که موږ داسې وګورو چې کراچۍ د پښتنو تر ګردو ستر ښار دی، په دې کې د فلم کتونکي مینوال بیخي ډېر دي، و هغو مینوالو ته څه وایئ چې دا فلم د وګوري او که دې نه وګوري؟ دا فلم خو ډېر زبردست دی، زه خو یم دا فلم دی وګوري. دا فلم هم صحیح دی او مسرت سیټ هم صحیح دی، خو اصل کې دا فلم هم صحیح دی، دا نوی دی، خړ نه دی، صفایي هم ښه ده، لکه ډېر زبردست دی او دې ځای ته سړی راکړي، تفریح مذاق له راکړي، دغه اختر ورځې شپې سړی خوشحالۍ له راکړي، جذبات کې راشي، لږ راشي دننه کښېني، جو سیټینګ میټینګ لکه صحیح دی. اچھا، دا ما ته وایه د پښتو فلم جوړونکو اداکارانو بیخي ډېر زیاته دي، په دې ټولو اداکارانو کې ستا تر ګردو د خوښې اداکار چې بهترینه کار یې کړی وي کوم یو دی؟ ما خو پکې
دا ټول صحیح دي ځکه خوښ مې پکې وي زه اکثر کې جهانګیر خان فلم وي شاهد خان وي ارباز وي دا یو ځای وي زه کوشش کوم دا فلم زه په هر کلات نه پرېږدم او بلکې زیات کر کې جهانګیر خان او ارباز چې دا فلم چې په هر ځای کې زه ځم او مخکې کال یې تقریبا موږ کلي کې وم د هغه ځای نه تللي پېښور ته ورتلم لکه فلم ډېر شوق دی ورسره ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم سلام کلیواله نوم دې څه دی محمد علی کلیواله فلم دی وکړ فلم څنګه فلم فلم ښکلی فلم دی زبردست فلم دی جب ګل پکې ښکلی کار کړی جهانګیریم پکې ښکلی کار کړی اربازیم پکې ښکلی کار کړی په دې دریو واړو کې ستا د تر ټولو د خوښې کردار چې په دې فلم کې کړی دی کم یو اکټر دی هغه جب ګل دی جب ګل ښکلی اکټر کړی ښکلی دغه یې کړی ښکلی ډیلا کې جب ګل ښه اکټر دی په دې کې جنکۍ څوک دی په دې کې جنکۍ ښه جنکۍ دي یو پکې دا نوې جنۍ چې کومه راغلی دی نوم رانه هېر شو ښه جنۍ دیدار ملتانی دیدار ملتانی ښه جنۍ ده ښکلې صدرا نور صدرا نور هم پکې ده فلم ښکلی فلم دی کلاس فلم دی اچھا غانې څنګه وې غانې خو پاشه نه وې نه نه ښکلې غانې دي زبردستې غانې دي فلم هم سپر هټ فلم دی ستا کم فلم زیاته خوښیږي چې د پښتنو د کلچر مطابق وي دا فلم او کفاشه فلم نه دا پښتنو پکچر دغه چې کوم فلم وي دا ښه فلم دی ښکلی فلم دی دا زبردست فلم دی بدماشي به درنه پاتې کوم زبردست فلم دی تب ته دا وایه چې پښتانه پاشي نه خوښوي پښتانه کہانی او بهترینه د پښتنو د کلچر مطابق چې فلم وي هغه فلمان خوښوي همدغسې ده همدغه شان فلم خوښوي دا پخه شوی والا فلم نه خوښوي صحیح فلم خوښوي فلم سازان به تا په د موبایل پر سکرین باندې به د ګوري فلم سازانو ته څه مشوره ورکول غواړي چې راتلونکي نوي فلمان به څنګه جوړوي راتلونکي فلمان د دې نه هم ښه جوړ کړئ او ښه کښانۍ پکې واچوئ ښه ښکلي فلمونه جوړ کړئ دا خو هم ښه فلم دی د دې نه علاوه نور هم ښه فلمونه جوړ کړئ ډېره مننه کو په نشیمن سینما کې دا یو بل ورور پښتون ورور له ما سره ولاړ دی له دې پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی ښه فلم دی که بد فلم دی السلام علیکم وعلیکم السلام کلیواله نوم دې څه دی کامران کامران نه فلم ته لاړې فلم دی وکتو فلم څنګه فلم فلم ښه فلم دی د ارباز خپل فلم دی صحیح فلم دی جهانګیر هم پکې کار صحیح کړی جنگ جګړې ډېرې پکې وې او که کہانی بل شانته وه نا جنگ جګړې دومره نشته خو جهانګیر ډېر کار پکې صحیح دی او کیسې یې لیکلې ده ویلن څوک پکې دی ویلن جهانګیر ایکشن پکې و او ایکشن پکې شته جنکۍ څوک پکې وي جنکۍ و دیدار ملتانی ده دا دوه نوي یوه صدرا خان ده غانې څنګه وې د دې فلم غانې هم صحیح دي ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا یو بل ورور له ما سره ولاړ دی دا هم دا فلم کتلی دی بدماشي به درنه پاته کم دا یو نوی فلم دی په نشیمن سینما کراچۍ کې لګېدلی دی له دې وروره دا پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی السلام علیکم السلام علیکم زما ناظرینو ټول پښتونخوا ته زما سپیشل سلام و نوم راوښیه سمیع الله اچھا سمیع الله وروره فلم دی وکتو فلم وکتو او ډېر ښکلی فلم دی او خاص توګه د جهانګیري او دا جبګول او د الباس خانو او دا نیو جنکۍ بیګم راغلي نو د کراچۍ کې او صدر کې بیا نشیمن سلیما کې او پبلک ماشاءالله ښه ډېر زیات دی لکه او بدماشي به نه لکه نو ښه فلم دی لکه خاص توګه د جهانګیري ایکټینګ پکې ښکلی دی اچھا په دې فلم کې لکه د دې فلم نوم چې دی بدماشي به درنه پاته کم په دې کې بدماشي ده که یو کہانی ده دا ماشاءالله دوه درې قسمه کہانیانې دي د روح خور کہاني پکې هم ده او بیا پکې لکه دوه درې قسمه کہانیانې ده خو فلم ښه دی لکه دا جبګو د الباس خان خور و بیا د هغه کہاني ده بیا پکې بدماشي راشي جهانګیر پکې بدماشي نو کہانیان پکې دوه دي خو فلم ښه دی لکه زړو فلمونو ریکارډ یې مات کوم اچھا دا وایه فلم ته چې ته اندر لاړې سینما ډاکه وه او سلیما خو 400-500 کسانی پبلکی په دې فلم کې د جهانګیر خان رول څنګه و جهانګیر خان خو که صفت وکړي خو د هغه صفت کم دی د هغه خو په ایکټینګ کې ګانه کې په هر څه کې د هغه صفت دی لکه د جهانګیرو
ما ته په واتس اپ باندې ډېر کتونکي میسج کوي چې جهانګیر د په نوو فلمانو کې هیزي هیرو واخي ته څه پکې وایې؟ خیر خو لکه دې په هیرو کې ګوره کوچېږي دې په ویلن کې ښه دی او په هیرو کې صرف یو شاهد خان عجب ګل او البازه دغه درې روغن چلیږي. ډېره مننه. السلام علیکم شیخ صاحب څنګه یې خیرات دی؟ ستاسو دواګان تاسو خیر امن دی خیر خیریت خیرات دی شیخ صاحب اختر دی څنګه تیر شکر دی ستاسو د اختر مبارک شه شکر دی بس سلیما کې مو تیر کو او زه خلک خوشحاله یم موږ هم خوشحاله یو. ډېره مننه شیخ صاحب دا ما ته وایه چې دا سینما تقریبا تر وړوکي اختر له مخه 8 میاشتې بنده وه بیا په وړوکي اختر کې تاسو خلاصه کله په هغه کې یو فلم ولګولی نوي زخمونه بیا دا سینما بیرته بنده سول اوس هم په لوی اختر کې بیا خلاصه کله چې په دې کې نوی فلم ولګوئ بدماشي به درنه پاته کم ته په د دې سینمې باره کې څه وایه چې دا سینما به له اختره بعد خلاصه وي او که به بیا بنده شي؟ نو مزید خو لا مخکې څه نه شم ویلی اوس خو فلحال چالو ده او وړوکي اختر کې زموږ یو جان نیوالی موږ یو شغل سینماګانو کې کله مسرت کې کار کوو کله نشیمن کې کوو کله افشا کې کوو وړوکي اختر فلم موږ لګولی او د افشا زموږ د کوټ یو ټیکهدار و د هغه فلم لګولی و او موږ پکې ډیپټي کوله اوس هم دا سینما والا چې دی مالک خپله فلم لګول دی زموږ ورسره دعا سلام و او یار تاسو ډیپټي ښه کوئ ماله یو څو ورځې ډیپټي راکړئ او زموږ شوق دی ډیپټي کول بس ډیپټي پکې کوو خپل شوق هم پوره کړو او ډیپټي به سره وکړو. اچھا شیخ بھائی دا ما ته وایه په عید کې کتونکي سینمې ته راتلو؟ هغه مخکینی شانتې خوند خو نشته مخکې به دا و چې تقریبا دلته 900 سیټونه دي اکثر به دا پول هم شو او دا 500 700 خو اکثر و اوس دا دی چې یاره 200 250 300 350 دا 400 سلیما کې کسان نه دي نه لکه دا دی چې کاروبارونه په دې لږ کمزوري شو چې خلکو حالات هم خراب دی مهنګایي ده او بیا د موږ هم مجبوري شي سیټانو ټکټ 500 600 دی هغه هم فلمونه ګران وایي نو بیا کور کول غواړي نو حالات دواړه سیټ ته لکه خراب دی ولې مهنګایي ده. دا ما ته وایه چې دا نوی فلم بدماشي به درنه پاته کم دا فلم ګټه وکړه کې تاوان و؟ نو خیر لا تاوان خو زه داسې ښکاري نه خو دا کم کنډکشن کې چې روان دی نو داسې زیاته ګټه پکې نه ښکارېږي یا به حساب کتاب برابر شي یا لږ لاندې باندې خو ګټې کول نن سبا ډېره مشکله ده ولې چې کاروبارونه هغه نشته کسان لکه مقصد ډېر کم راځي کم سے کم چې هره شو کې 500 کسان کیني نو بیا گزاره کېږي هغه پبلک نشته اوس. په ګرده ورځ په دې سینما کې څو شو چلیږي؟ 3 شوګانې چلیږي 300 600 912 ټکټ د دې څومره دی؟ اوس خو په دې ټایم کې 600 500 روپۍ ټکټ دی. فرق ولې پکې دی 600 500؟ نو دا فلم سیټانو له ګران اخیستی دی مطلب ټکټ کې ولې فرق دی یو په 600 دی بل په 500 دی او بره ګیرلي د هغې نه لږ داسې ښکارېږي او نږدې غونته کې سکون یې لږ بره ځای مزېداري ښکته هم صحیح خو لکه د ښکتې نه بره بیا لږ زیات مزېداري مطلب ته دا وایه ښکته 500 دی بره 600 دی؟ جی بره ډېره مننه. بدماشي به درنه پاته کم د نشیمن سینمې مکمل رپورټ چې ما له تاسو سره وړاندې کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارل یاسته د خدای په امان.